وای دی دغه هندارې ته یې وګورئ بیا بیا زه د باندې له خوا د ښکاره کړم ګوره سره اماده کېږي سوکا سوکا روان دی وینه ډېر ناولاده موټر دی ما تر اوسه نه ولي داسې خیرن سوی دی هندار دلته مبلینو تبدیلي د ټایرو د وینې غالۍ هم پرېولیا داسې سوی دی دا ځای وینئ دا چې سره وتلی یم دی نور هم دغه دی ټوله دا لمر ته پراته دي چې تر هغه موټر سرویسېږي د لمرڅۍ کې ته کښېنئ سرویس کېږي یا پرېولل کېږي کېدای شي په نورو ځایو کې داسې به ولاړ شو د خیره سره دلته به د کور دپاره یو بل طرف ته ډېر ښایسته ښایسته شیان کرل سوي دي نو موټر هم دغسې دی چې کله یې پرېولې ډېر سره برابر سي پلازا دا جوړیږي نور ځینې ځایو کې یو پنځوسی کښته و پورته فرق کوي ځینې ځایو کې یو نیم سل السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي یو ځل بیا ښه راغلاست کندهار ښار ته تقریبا بجې دي 12 د غرمې نو زه یم ذکرا د زویا د مکتبه څخه راله سلام وکئ نو موږ بس زویا ته انتظار موږ چې دا راشي د مکتبه څخه بالا به د خیره سره ووځو نو نن د خیره زموږ د ولاګ مقصد دی چې بوځو دغه د زویا دی د پلار موټر تاسو ورته وګورئ څه رقم سوی دی دغه هندارې ته یې وګورئ بیا بیا زه د باندې له خوا د ښکاره کړمه دونه خیرن سوی دی څه وخت یې پرېوللی د زویا نو دا ډېرې شپې کېږي چې سره ولاړ ولو نو بس نن موږ راویسئ د خیره مال یو سرویس به ورکړو او تاسو ته به یو ولاګ هم جوړ کړو د خیره سره په دا اینو مینه کې نو تاسو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ دا هم دومه پواره ده ستا د مکتب کاشتر و نو موټر دا رقم سوی دی چې واقعیت درته ووایم لکه هغه ځینې ویډیوګانې به تاسې لیدلي هغه ډېر خیرن موټر چې بیا ښه پاک پرېولي نو ته وځه هلته د خیره سره ورسېږم سرویس ته نو بیا انشاءالله در باندې وینم چې څونه خیرن سوی دی دا د هنداره او شان یې بیخي سخت خیرن دی شی هم نه پکښې معلومېږي زما موټر هم نن نه و زما مشر ورور راغلی و هغه به وویلی وایي ځای مې کار دی نو بس زه هم فارغه ومه نو سړی ته راځه وبه م ځمه تاسو ته به یو ولاګ هم جوړ کړمه کندهار ښار به هم در باندې ووینم او پاتې سو په دغه زمن کې به دا موټر هم ورسره سرویس کړو او پاک به یې پرېولو سره غوړ به یې کړو ماشین وشان به ټوله ور پرېولو نو زما سرویس به تاسو لیدلی نو هغه اوس ما سره ډېر عادت دی زه هر وخت ورځم زما موټر ماشاءالله ډېر ښه عموما ښه پاکوي موټران خو داسې دی چې اوس ما د موټر و چې زه یې ورولم زما په طبیعتو په دې پوه سوي دي بس ښې راته پاکوي نو ځو د خیره سره په 2 مینو مینه کې دی دغه څنګه ناولاده رنګ موټر دی چیش دی ولاک کوکور دی که چیش په نامه دی دغه موټر دی وینې مخته چې ولاړو داسې روان دی وینه ډېر ناولاده موټر دی ما تر اوسه نه و لیدلی ښه ښایسته رنګ هم دی زویا ډېر مې نه دی خیرن کړی داسې خیرن سوی دی هندار یو شان میان یې وګورئ دا دی دلته ورته وګورئ بیا هم په هر صورت چې سپین موټر چې وي نو د هغو نه خیرن نه پر معلومېږي بله ورځ دې پاک هم کوي لږ ښه نو دا دی سرویس دی دلته مبلینو تبدیلي د ټایرو ډیکوریشن ټول سامانونه شته نو ډېر وارې زه راغلی یم دا ښه فعاله ځای دی دې خواته غالۍ هم فکر کومه مینځي دا دې وینې غالۍ هم پرېولیا جارو غواړي اوه داسې سوی دی
دا نو زویا تیخ رنګ کړی دی او د پاپړو شان چا پکښې تو کړي ښه دی دا برقي جارو پکښې وایي دا په کندهار کې ډېر کم دی دا برقي جارو یاره فکر نه کوم چې یو دوه ځای د نورې یي یا دې نه یي پر چې ویني دا داسې لګېدلی دی پر دغه ځای باندې دا ځای ویني دا چې سره وتلی یم دی دا زما په واده کې یو بل نفر بوولی و نو فکر کوم یو ځای ځینې لګېدلی و دا منفر یې جوړېدل غواړي بېرته مجبوره یو یو ورځ یې بوزو سپین بولدک یا ویشته تاسو کولی شئ چې تر هغو موټر سرویسېږي د لمستې کې ته کښېنئ او ښې ښایسته شنې چایه وڅښئ او په دا ښایسته لمرینه هوا کې خوند ځینې واخلئ هم به مو موټر سره ویسېږي هم به چای او پیاله وڅښئ باندې جارو یې خلاص شو اوس یې پورته کوي سروی سته او بس دا دې کار باندې شروع سو نو تاسو یې وګورئ چې په افغانستان کې موټران څنګه سرویس کېږي یا پرېولل کېږي کېدای شي په نورو ځایو کې یا ستاسو خواو ته اتومات یې داسې په اتومات شکل چې مینځه ماشینونه وي نو د دې ټوله کار بس مینول دی یعنې لاسي کار دی بس په لاس پرېولي په لاس یې پاکوي دا دی دا یوه مرحله خلاصه سوه اوس یې نو سیټ ته وچېدو کار پاته دی دلته ناست یم موټر راته پاکېږي او ما داسې مرڅېکه یې ورته وکړه اخر یې فضا کړم ځینې شاته شوم بیخي تېز لمر دی او هوا بیخي ګرمه ده یو مخ سړی دا فکر نه کوي چې دا دې ژمی نو نور تقریبا یو 20 یا 10 ورځې به یخ وي په کندهار کې نور یخ هم ختمېږي تا لمر ګرمي وسوه بیا بیا کوټ هم اغوستی دی ګرمي دې کېږي نه دې کېږي کېږي دې ستا کېږي زویه دا دی نو اوس دې وضعیت ته خو ورسېده یا موټر دې ونه وایي اوس ښه نامي پاک سوه خو ناینوم یې نه ده او دغه چې دی د ملالۍ پوهنتون دی موټر سرویس سو پاک سو برابر سو نو لکه څنګه چې هغه موږ تاسو ولمبېږو یا حمام وکړو نو نه ډېر سره آماده سو تازه سو نو موټر هم دغسې دی چې کله یې پرېولې ډېر سره برابر سي برابر پاکه یا نو دغه پلازه وینئ دا مخامخ دا هم زما د یو ملګري ده بیا انشاءالله یو ورځ ورځمه ویډیو کوم او د کورو معلومات یې در کوم چې څو ماډل کورونه دي پکښې کې څو اتاقه دي او قیمتونه یې څنګه دي د خیره سره چې لږ نوره سره آماده سي نو اوس به بېرته ځو د کور دپاره به یو شی می راخو خو نو 2 ماینو مې نه ده د هغه پلازه ده جوړېږي نور النور کمپلیکس په نامه دی نو بس هوا ماشاءالله ښایسته هوا ده نو لکه څنګه چې مې درته وویل ما د ژمي چم ګر سره کوي نه هم دې
کېږي سوکا مخې نو کار خلاص دی، خالي د شو کارونه یې پاته دي. افغانستان کې چې د موټر پرېوللو قیمتونه دي نو په ځینې ځایو کې فرق کوي. مثلا اکثره ځایو کې چې ته موټر مینځې ساده موټر چې یعنې غوړ یې نه کې په 200 افغانۍ یې مینځي، که چیرې غواړې چې موټر ورسره غوړ کې بیا په 2500 مینځي. نو دغه قیمتونه دي. په ځینې ځایو کې 1.50 کښته او پورته فرق کوي، ځینې ځایو کې 1.5 ځینې ځایو کې 200 وي. نو دغه د موټر پرېوللو قیمت دی. نو داسې به ولاړ شو د خیره سره، دلته به د کور دپاره یو شی مې رانیسو. ماشاءالله څنګه ښه ښایسته کوڅه ده، ډېره شنه ده، یو بل طرف ته ډېر ښایسته شیان کرل سوي دي. دا بیا اس سړک دی، دا دی وینې په دا لوحه باندې نوشته دي دا اس سړک دی. دا سړکان هم کیدای شي ځینو دوستانو لیدلي. دا بیا چې دي دا سړکان بیا دغه نه لري، ډېر رش و کش نه لري، د عمومي لارو څخه ډېر جلا دي. دې ذکره ته وګوره دغه دی وینې ور واچوم یو شی ور اچوې. څه شی ور اچوې؟ شی مې دې ورته راخیستی دی. څه وخت یې ورته راوړې؟ بله ورځ یې د کور ورته راوړ. ښه دلته نور هم دي، دغه دي وینې، دغه وینې ته نور هم دغه دي، ټوله د لمر ته پراته دي. موږ هم راورسېدو بېرته کور ته، شیان میان مو سره خلاص کړله، موټر مو پرېولی. نو خدای پاک دې وکړي چې تاسو نو مینې ځینې ساحې هم راسره لیدلي او د افغانستان کې مو د موټر پرېوللو سیسټم هم راسره لیدلی. نو تر یو بل ولاګه پورې ما او ذکرا او زویا ته راکړئ اجازه. ښه وخت ولرئ، د الله په امان. بای بای. بای بای نه که؟ بای بای.